د زاویې راس د الف په نقطه کې کېږدئ. نو راځم زه دا دې ځان راخلم او دلته یې د الف په نقطه کېږدمه. اوس وایي یوه شوه د بې له نقطې څخه تېره کړئ او بله شوه له پاتې دوه نقطو څخه یوې نقطې نه تېره کړئ تر څو یوه حاده زاویه جوړه شي. نو حاده زاویه هغه ده چې له 90 درجو څخه کمه وي. نو مونږ کولی شو چې دا یوه شوه له دې بې نقطې څخه تېره کړو او بیا دا بله شوه راخلو او ګورو چې دا له دې دواړو نقطو څخه کومې یوې نه تېره کړو. او دلته باید مونږه لږ پام وکړو دغه قوس چې مونږ ته راښیي چې کومه زاویه اندازه کېږي دې ته باید پام وکړو، ځکه مونږ کیدای شي داسې یوه زاویه جوړه کړو دې ځای پورې او بیا داسې فکر وکړو چې دغه زاویه مونږه جوړه کړې ده، خو په اصل کې دا قوس چې دی دا دغه بهرنۍ زاویه ده، هسې دا یوه زاویه کومه چې غټه زاویه ده دا اندازه کوي. د دغه بیرونۍ زاویې د دې اندازه د 180 څخه څنګه ده، هغه له 180 څخه هم زیاته ده. نو مونږ ته حاده زاویه په کار ده. راځو مونږ ته دغه ځای حاده زاویه غوندې ښکاري، دې زاویې د اندازه 90 څخه کمه ده. دا مونږه دې کې پام کوو چې دا لږ صحیح ځای کې کېږدو. نو دا مونږ ته اوس صحیح ښکاري. نو وایو چې دا یوه حاده زاویه ده ځکه چې اندازه یې له 90 درجو څخه کوچنۍ ده. راځو یو څو مثالونه نور کارو. وایي د تورو نقطو په کارولو سره منفرجه زاویه جوړه کړئ. یوه نقطه د راس په توګه وټاکئ او شعاګانې له پاتې دوه نقطو څخه تېرې کړئ. زاویې هم باید له 180 درجو څخه کوچنۍ وي. نو دا مونږ په څو طریقو سره کولی شو. مونږ دا دلته کېږدو او دا بیا شعاګانې یوه له دې نقطې نه تېره کړو، دا بله له دې نه تېره کړو. نو دا یوه حاده زاویه جوړېږي، دا له 90 څخه کمه ده. نو دا حاده زاویه شوه. همدارنګه مونږ داسې هم کولی شو چې د دې شعاګانو ځایونه یو بل سره داسې بدل را بدل کړو. نو اوس دلته داسې قوس وکړو چې دا بیرونۍ زاویه اندازه کوي. دغه بار زاویه دا چې کومه له 180 څخه لویه ده، نو دا هم سمه نه ده. نو مونږ د راس لپاره غلط ټکی ټاکلی دی. راځو مونږ دا را دې خوا کوو. که چیرې مونږ وګورو دغه درې نقطو کې که دا راس منځ نقطه کې کېږدو نو دغه زاویه چې جوړېږي دا له 180 څخه کوچنۍ جوړېږي. نو مونږ راځو همداسې کوو. نو راځو دا شعا دلته ځای پر ځای کوو او دا بله شعا په دې نقطه ځای پر ځای کوو. اوس ښکاري چې مونږ 180 څخه کوچنۍ زاویه جوړه کړه. دا به زه لږ څه اصلاح کړمه چې غلط را نه شي. نو دا زاویه 180 څخه کوچنۍ ده. نو مونږ وایو چې دا یوه منفرجه زاویه ده ځکه چې اندازه یې له 90 څخه زیاته ده. یو بل مثال پکې کارو. دا ځلې بیا هماغه کار کوو. دا زاویه راخلو، راس یې په دې نقطه ږدو، دا بله شعا به یې دلته ځای پر ځای کړو. دا به شي د دواړو ترمنځ 180 درجې زاویه. اوس به دا شعا دلته راوړو، دا به شي له 180 څخه کمه. نو وایو چې دا یوه منفرجه زاویه ده ځکه چې له 90 درجو څخه یې اندازه لویه ده.